د ولسمشر غني تازه اختریز پیغام راغی. ولسمشر غني وایي له اوسني حالته د وتلو یوازینۍ لار ملي اجماع ده. په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو را سره تر پای وګورئ. اشرف غني د افغانستان له اوسني وضعیت څخه د وتلو یوازینۍ لار ملي اجماع ده. د افغانستان د پرځول شوي جمهوریت دولت رئیس محمد اشرف غني د اختر مبارکۍ غږیز پیغام کې ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. ښاغلي غني د کابل، کندز، کندهار، مزار وروستۍ خونړیو بریدونو ته په اشارې نیوکه وکړه چې ترهګر روزل د ده په خبره له همدغسې ځانمرګو بریدونو او چاودنو پرته چې پکې سلګونه کسان مړه شي او ټپیان کېږي بله څه نتیجه نشي لرلی. نوموړی وایي څوک چې ساته نور ته کیندي اکثرا خپله په سا کې لویږي. د انفجار او انتحار مکتب کې خلک روزل بیرته د استادانو مقابل کې استعمالیږي او دا لړۍ دوام پیدا کوي. لار ته د وتلو چاودنه د بریدونو د نه سیاسي ژور فکر لاره د حل او د خلکو ژور ژوند باندې د اجماع په کار ده. د طالبان حکومت بیا تر دغه بریدونو وروسته ادعا کوي چې د امنیت په نیولو برلاسه او د وروستیو بریدونو آمرین به ژر ونیسي.